وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَ چُوِّرَ شِدُوِيْتَ ویل شدی منافقانو تا آمینو ایمان راوڑی کما آمن الناس داسی لکه څنګه چې دی نور خلق ایمان راوڑی رسو چې ایمان راوڑی په خلو باندې تشو بټو باندې ایمان مې یادوي بلکې د زړه سوچ ایمان راوړي قالو نو یا نؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما من السفهاء په داسې شان سره لکه چې دی احمقانو دی کما کول ایمان راوړی دا ایا موږ دی احمقانو په شان باندې مؤمنان شو الا خبردار انهم یقینا دوی چې هم السفهاء هم دوی اغا بیوقوف دی اغا احمقان دی اغا کمکل دی ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي منافقانو ته چې کله وویل شو چې ای خلکو د صحابو په شان ایمان راوړي د بلال په شان ایمان راوړي ابو بکر او عمر او عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو په شان ایمان راوړي نو دوی به دا خو کمکل خلک دي دا خو بیوقوف خلک دي دوی د دنیا نه څه خبر دي دوی په ژوندۍ باندې څه مون خو ځانونه بیوقوف نشو جوړولای الله عز وجل جواب ورکوي چې اصل کې بیوقوفان احمقان کمکل خلق دوی دي خو په دې خبره دوی علم نو دلته یو خبره ضروري ده چې الله دې صحابه دفاع کړي د ناس نه مراد دلته په هغه وخت چې قران نازل دی صحابه کرام مراد نو الله عز وجل دې رسول الله ملګری دا دې ایمان معیار وګرځي چې دوی د ایمان تلاله کچیر ته دوی د ایمان په شان د ایمان خصوصا مؤمنین او کله دوی په ترازو د ایمان برابر نو په ایمان کې د کمزورتیا نو د صحابه ایمان د الله تقابل قبول ایمان الله عز وجل د صحابه ناراضي ده او په هغه وخت کې په صحابه په سبب منافقین خندل منافقانو به باندې اعتراض کړي او دا سلسله به د منافقانو تر قیامت پورې جاری وي تر قیامت پورې څوک هم چې په صحابه کرامو باندې خان دي اعتراضات باندې کوي پیغوی باندې انتقاد کوي دا امر د منافقینو دا ښکار خبره ده د منافق نشان به مونږ پیژنو چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه قدر وکوي او څوک چې د صحابه کرامو بې عزتی کوي لکه نن ورځ د شیعاګانو په نوم باندې د اسلام په نوم باندې خلک غلي دا هغه منافقان دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د عبد الله ابن ابي بن سلول د ریاست لاندې نو د منافق نه خدا شو دوی به د صحابه کرامو دښمنان مفسرین فرمایي چې دلته په هغه وخت کې صحابه مراد دي لیکن په دغه الناس کې هر هغه سوچ مؤمن پکې داخل ده سوچ مؤمنان علما کرام حق دلا او دیندار خلق دی امت نو دی منافق علامه بداوی چې دی بر دیندار خلقو دی بر علما کرامو دی بر دین دستانو بی عزتی بگی په یوې پسې بخان دي هغه به ورته کمکل ښکاری هغه پسې به تبلیغات کوي دا د نن ورځ د منافقانو علامه نو مونږ تاسو بیا ده دی میډیا ته متوجي شو سوشل میډیا ته متوجي شو د کفارو د منافقینو د تبلیغات ته متوجي شو دوی اکثر وخت میډیا کې او علماو پسې خان دي دوی ته بے وقوف وای دوی ته کمکلان وای دوی ته لیونی وای دوی ته وای چې دا اس په دې ژوندۍ باندې کویږي نه دا خو ډېر کمکل خلق دي دا د منافق نشانه ده الله دې موږ تاسو وساتي الله دفاع کوي د خپل صحابه الله وای چې نه هغه بے وقوف نه دي بلکې بے وقوف دغه منافقان وإذا لقوا الذين وهر کله چې مخامخ شي دا منافقان آمنو دا خلق سره چې ایمان راوړي قالو منافقان وای آمنا موږ ایمان راوړي دا بیا چاپلوسی کوي بیا بزن دیندار جوړي وإذا خلوا الى شياطينهم او کله چې بیا دوی با خلو يواذب شول الى شياطينهم خپل شیطانانو سره قالو نبي بویل اننا معكم یقینا منچیو معكم دستاسریو انما نحن یقینا منچیو یقینا بشک منگیو مستهزئون ټوکی کوونکیو چې د مؤمنانو سره د مسلمانانو سره د اسلام دعوه کوو په دې کې هم موږ دوی سره ټوکی کوو خان دو پسې په حقیقت کې هم موږ تاسو سره دیغه وخت منافقانو به سوچ کافرانو سره چې کلمه خامخ شو د شیاطین نه مراد دوی رهبران دي د دوی مشران دي د دوی هغه خلک دي چې هغه د گمراهی رهبری کوي هر هغه
څوک کاغه انسان وي که پیری وي که هر څه شی وي چې دی الله نه سړی را اړوي او گمراهی طرف ته وځي دغه ته شیطان ویل شي ته طاغوت ویل شي هغه که انسان وي که هغه پیری وي که هغه شیطان وي که هر څه نو کله به چې دا منافقان د خپلو ښکارو کفارو سره به مخامخ شول خپلو مشرانو سره مخامخ شول نو بیا به یې هغوی ته ویلې چې موږ خو د مؤمنانو سره مسلمانانو سره ټوکې کوو هغوی غلطوو حقیقت کې تاسو سره الله یستهزئ بهم الله عز وجل چې کوم د سزا به ورکوي دوی ته د هغه ټوکې دوی الله په دوی باندې به ټوکې کوي اوس د الله ټوکې کول څه شی دي جزا د ټوکو ده بدله د دوی د مسخرې ده په ورځ د قیامت کې څوک وایي همداسې معامله به الله ورسره کوي په ورځ د قیامت کې به روان کي جنت په طرف باندې دوی به دا ګمان وي چې منافقان چې یاره لکه دلته مې الله غلط کړی ده مونږ په مؤمنانو کې حساب کړو جنت ته مو بیایي الله عز وجل به دوی مخبر ته راوړي جهنم ته به او وایي بچ دا ستاسې هغه ټوکې ده په دنیا کې مسلمانان غلطول او ماتم دوکه راکوله تاسو ته هم نن ورځ په دې شکل کې بېعزتي تاسو ته رسوم او تاسو پسې استهزا کوئ خو دلته ورنه مراد هغه بدله او انتقام د دې څه شي د دوی د هغه استهزاء الله یستهزئ بهم الله با جزا ورکوي د دوی د ټوکو ویمدهم او دوی ته به مهلت ورکوي فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې یعمهون په داسې حال کې چې حیران به وي دوی ته نوره مهلت ورکوي منافقانو ته همداسې سرکشي دي کوي د اسلام په خلاف د مسلمانانو په خلاف خو حیران به وي کله به هم منافق سړی په زړه کې اطمینان پیدا نه کړي کافر په خپل کفر باندې مطمئن ده او سوچه مؤمن په خپل ایمان مطمئن ده لیکن منافق لا اله الا ولا اله الا نه په ایمان سره مطمئن ده او نه په کفر نه مطمئن ده الله وای دا سزا ده دا څه به تر ځان کدنه تر مرګ پورې په دې شي کې ساتم خو دې نه هغه ازلی منافقان مراد دي چې الله دې دوی نه ایمان سره کړی ده په ازل کې نو الله وای زبم دا سې دې په منافقت کې ساتم اولئک الذین اشتروا الضلاله دا خلک چې کوم دي دا منافقان اشتروا الضلاله دوی واخستله گمراهی کفر بالهدى په مقابل د هدایت کې منافق سړی چې کوم دا هدایت خرج کړو او گمراهی واخستله مرتد انسان اسلام خرج کړو او کفر واخستو کافر ته هم الله پاک د اسلام فطرت ورکړی دا هغه فطرتي اسلام خرج کړو کافر شو نو دا ټول خلکو چې کوم دا اخستلې د گمراهی بالهدى په مقابل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټه و نکړه تجارت دې دوی ډیر تاواني تجارت دی ګټه خو دې ته وایي چې خشي چې کوم د واخلي او کمزور شي خرج کړي دوی خو چې کوم د خشي خرج کړو او گمراهي واخیستل وما كانوا مهتدين او نه دوی مهتدين په هدایت باندې دوی لار مونږ نه کړه دوی گمراهان شول دوی لار ورک کړه او جنت ته بن رسیږي دی الله رضا به حاصل نه کی خپل مقصد ته ونه رسیږي همدومره نن سبق بس ده د مثالونو پاتې شو هغه روان سبق کې زما ګمان ده چې موږ تاسو کله سبق درولو دا سبق مونږ ویلو خو زه شکمن هم دوباره به خیر د بیا ووایو ځکه چې د منافقانو په دې کې نشانې دي او د منافق پېژندل ډېر زیات ضروري دي نن ورځ چې مسلمانان د کفارو د سلطې لاندې دي د کفارو د غلبې لاندې دي د دې منافقان د لاس او اول باید په دعا خیره منافقان چې الله هغه منافقان چې هغه د په ازل کې منافقان لیکلي رب زر تر زر د امت مسلمه د ټولنې نه ټول کې تر څو پورې چې منافقان ټول نشي مسلمانان نشي یو ځای کېدای مسلمانان د استقلال او د ازادي خوف نشي لیدل په امت مسلمه باندې الله پاک منافقان مسلط کړي دي په عربو باندې مسلط دي په حجاز مسلط دي په کعبه مسلط دي په بیت المقدس باندې مسلط دي نومه مسلمان ده لیکن په حقیقت کې يهودي ده نومه مسلمان ده په حقیقت کې انګريز ده په حقیقت کې مشرک ده تاسو په الله یقین نن ورځ یو بیان کتل یو عالم لیکلی چې تیر کال يهوديان صهیونستان دوی څلور انعامات میډالونه په دنیا کې په ټول ځمکه باندې ورکړل چې څلور انعامات ټاکلي اول نمبر انعام دویم دریم څلورم دا څلور انعامات دي چې دا انعام دي چې د صداقت د صهیونستان سره د يهودو سره يهودو د ملګرتیا انعامات میډالونه چې د يهودو سره څوک نمبر 1 ملګرتیا کړی دا چا کړی دا نو اول انعام چې کوم دا هغه د بحرین مشرق
د بحرین مشر دا اوس چې موجوده کوم دویم انعام دی دوبۍ حاکم ته ورکړی او دریم انعام چې دا آغا محمد بن سلمان ته د اوس د سعودي عربستان چې دغه ته ورکړی دا څلورم انعام ده. دریم انعام المغرب المراکش د مراکش چې کوم د مغرب ورته وای مراکو ورته وای او موږ تاسو ورته مراکش وایو دې ته ورکړی دا دوی ته یهودو د سوچ ملګرتیا نو دا څه معنا خو د منافقان شو په امت مسلمه باندې دوی منافقان مسلط کړی دي دغه نه خینی خانی دي دوی په صحابه او په خان مؤمنانو په خان دي دوی ته چې وای مکوې دا فساد مکوې دوی نه مو خو اصلاح فحشي مخبرویا نه دا خو دې زړه خو دې خزو حقوق دي عدل او انصاف راولیا دا عدل او انصاف د سود عدل او انصاف مونږ چې کوم د ترقی کو مونږه مادي ترقی کو مونږ وطن ته ترقی دا ټول هغه د منافقانو خبرې دي کوم چې دی قران د نزول په وخت دی عالمي الله پاک بیان کړی دي الله دې مونږ تاسو دې شر اخلاص کړي الله عز وجل دې په خپل ځانونو کې په مرزونه مبتلا کړي الله عز وجل دې دې مسلمانانو دې جامعین دې ټولنې نه پټې رسوي سره وباسي پسند برا واسطه لنډه شانته ترجمه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس داسې لکه چې د خلکو چې ایمان راوړی دا د عام مؤمنانو په شان ایمان راوړی چې په هغه وخت کې صحابه وو قالو دوی به ویل نؤمن وایو موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء داسې لکه څنګه چې ایمان راوړی دا بیوقفو کمکلانو الله واي الا خبردار انهم يقينا دغ منافقان هم السفهاء وهم ضيب وقفهم ضي كمقلان دي ولكن لا يعلمون لكن دين علم لري دي خبر واذا لقوا الذين وكل شدا منافقان مخامخ بشو کله بچ مخامخ شول دا خلق سره امنو چې ایمان راوړیو قالوا دوی بویل آمنا موږ ایمان راوړل موږ مؤمنان یو واذا خلوا الى شياطينهم او کله چې با یواز شول د خپل شیطانانو سره قالوا ندوی بویل اننا معكم یقینا منگ تاثر انما نحن مستهزئون یقینا منگ یو منگ مستهزئون خندا کون کی استهزاء کون کی الله یستهزئ بهم الله با سزا ور کوي دي استهزاء دوی دي ټوکو دي ويمدهم مهلت ور کوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشی خپل کې په سرکشی دوی کې يعمهون په داسې حال کې چې حیران دي اولئک الذين اشتروا الضلاله اولئک الذين دا خلق دي اشتروا الضلاله شاخصته د گمراهی بالهدى مقابل لهدایت فما ربحت تجارتهم نوکټو نکړه تجارت دي دوی وما كانوا مهتدين او ندي دوی په هدایت باندې لار مندون کې ندي صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك